ګیله نه کوم خفه نه یم نه کاڼه دي نه ړانده دي ګیله نه کوم خفه نه یم نه کاڼه دي نه ړانده دي زه یو ځوان یم دا مې حال دی آیندې ته مې غمجن یم ټوله ورځ بازار کې ګرځم بس له ډېرې تندې غورځم له چا وکړمه پوښتنه څوک مني زما غوښتنه دې ظالم ښار کې تاویږم د ماشوم غوندې ژړېږم یو ته لاس نیسم څه راکه بل ته لاس نیسم څه راکه یو وی معاف که میده نشته بل وی زه پوډري ورک شه خدایه داسې دنیاګۍ ده د پښتنې څوک مې نشته د روزنې څوک مې نشته ورځ مې تېره په دې حال شي شپه کړم تېره قبرستان کې کله کله په ډیران کې بیا سهار شي بیا راجګ شم بیا روان شم یو وی لاس دې نشته وروره بل وی خپه دې نشته وروره بل وی کوڼې بل وی ړوند که په مفته مخته نه نه وروره داسې نه ده په سینه کې چې مې زړه د سوری شوی پاتې نه ده راشه ما ته رانږدې شه غوږ دې راوړه یو څه وایم دا قصه تا ته کوم ځوانه څوک به نه خبرېده مانه دا قصه تا ته کوم ځوانه څوک به نه خبرېده مانه یو چاودنه دې یادېږي یا غمجنه دې یادېږي هغه یو کور کې چې مړه و ټول په سرو وینو سره و هغه یو کور کې چې مړه و ټول په سرو وینو سره و پاتې یو چې زخمي و راته مه ګوره چې ښه یم بدبخته زخمي زه یم راته مه ګوره چې ښه یم بدبخته زخمي زه یم بازار کې وم روان یو وحشتناک آواز راغی ما ویل زه دنیا آخر شوه ما ویل پاس نه اسمان راغی زه په ځان پوه شوی نه وم د سړک غاړې ته پروت وم لګېدلی وم مذوب تم لږ وخت تېر شو زه په حال شوم بس له مخې زه په اسمان شوم زه په خپو باندې روان شوم ما ویل څه خبره شوې زما بېحاله بېحالي وه دوی ویل ښه یې ته ښه کېږې اوس په خپله ته پوهېږې هرې خوا ته ولورونه د درنو وسلو غږونه سیلابونه ول د وینو دا و کار د خاینینو د چا مور او د چا پلاره د چا خور او د چا وروره سوځېدلي وو په اور دغه برید کې شهیدان ول هم نیمه نیمه زخمیان ول دغه برید کمزوری نه و پوره شپږ انتحاریان ول چا به غوښې ټولولې چا ټوټو کې به تړلې زما لاسونه هم په رنګ سره و ما کې پاتې هم څه نه و هرې خوا ته ژړاګانې او جنازې وې په هر کور کې په رقم رقم نارې وې صداقت نیازی دلسوز شعرونه لیکي ستا د پلار نیکه خو لوړې منارې وې صداقت نیازی دلسوز شعرونه لیکي ستا د پلار نیکه خو لوړې منارې وې او مخته چې شوله خوله بل ته په سواله نه جوړېږي هغه خوله بیا په یو حاله لاس تر څو به دې د راز وي د بل لاس ته لږ د سر په زنګون کې د وکړه خیال او په بیلچو وهلو لاس پولۍ پولۍ کا خېټه ماچوه د بل سړي په مال او انسانیت اخلاق نیکي د سرمایه ده مهم نه ده ستا ښایست او دا جمال نن که لویو سره ګرځې لوی وایې سبا اخلې به په سر ځان له جنجاله چېرته شوی په دنیا ویش د جنت تلل کېږي په محشر کې ستا اعمال نه اصحاب نه پیغمبر د زمانې نه څوک وحی درلیږي نه څوک احواله د دنیا د خدایانو به څه زور وي چې بدلیږي لکه فصل کال په کاله ضرورت به دې بېحده ورته زیات شي چاته مه جیږو په لاره کې دیوال او چې جرسې د باران غوندې جاري وي نه وچیږي هغه وخت کې په دسمال او صداقت که چېرته مړو دا مې واوره خپل به نه وي د پردو به وي بدحاله ډېره مننه توجه سره د دې او د نورو شاعرانو د شعرونو لیدو لپاره همدا اوس د شیبه باران یوټیوب چینل ته لاړ شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د زنګ بټنه کېکاږئ او د خوندورو ادبي خپرونو څخه خوند واخلئ